د افغانستان سولې لپاره یو ډیر بد خبر د طالبانو او امریکا تړون د ماتېدو په حال کې دی. څه خبره رامنځته شوې ده، ولې د ماتېدو په حال کې دی؟ په دغه ویډیو کې ټول جزئیات را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. ایروشیا ورځپاڼې د امریکا او طالبانو د هوکړې د ماتېدو د قوي احتمال خبر ورکړی دی. دغه نشریه وایي د امریکا او طالبانو تړون چې له 2 کلونو په ترڅ کې له 9 پړاو مذاکراتو وروسته د فبروري په 29مه نیټه لاسلیک شو، تر ډیره د ماتېدو له ګواښ سره مخ دی. ورځپاڼه وایي دا ځکه چې یوه میاشت په تړون لا نه ده اوښتې چې دواړه لوري د توافق په اصلي مسیر نه ځي. ورځپاڼه وایي 2 ټکو ثابته کړه چې د دغې تړون د لاسلیکېدو په مخه کې خنډونه راپورته شوي دي. لومړی دا چې افغان حکومت د طالبانو په خوښه د زندانیانو له خوشي کولو انکار کړی، او دویم دا چې د افغانستان ټاکنې خورا جنجالي شوې. ورځپاڼې د اشرف غني او عبدالله ترمنځ جوړجاړي لپاره کابل ته د مایک پمپیو د سفر یادونه هم کړې ده، او ویلي دي چې پمپیو دغه جنجال ناهیلی امریکا ته ستون کړی دی. ورځپاڼه وایي که څه هم امریکا د هوکړې په اساس له افغانستان خپل ځواکونه باسي، مګر په دغه هیواد کې 40 کلن سیاسي او نظامی بحران پر ځای پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو هم تېره ورځ یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې مقابل لوری د سولې هوکړې ته ژمن نه دی، او نه یوازې دا چې بندیان یې خوشې نه شول، بلکې د دوی پر مرکزونو هم بریدونه روان دي چې طالبان به اړ کړي تر څو لوی بریدونه پیل کړي. درنو لیدونکو، په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ.